آیا پر انسان باندې د بې پایه زمانې یو وخت داسې هم تیر شوی دی چې هغه کوم د یادونې وړ شی نه و؟ موږ انسان له یوې ګډې شوې نطفې څخه پیدا کړ تر څو چې هغه وازمایو او د دې غرض لپاره موږ هغه اورېدونکی او لیدونکی وګرځاو. موږ هغه ته لاره وښودله. اوس په خپله د ده په ارادې پورې اړه لري چې شکر کوونکی کیږي او که کفر کوونکی. د کافرانو لپاره موږ زنځیرونه، توقونه او لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. د دې پر خلاف ښه خلک به په جنت کې د شرابو داسې جامونه څښي چې په هغو کې به د کافور اوبه ګډې شوي وي. دا به یو بهیدونکي چینه وي چې د هغې له اوبو څخه به د الله بندګان څښي او کوم لوري ته چې زړه وي په آسانۍ سره به یې هغې خواته بهوي. دا به هغه کسان وي چې په دې دنیا کې خپل نظرونه ترسره کوي او له هغې ورځې نه ویریږي چې د هغې آفت به په هر لوري خور شوی وي او د الله په مینه کې مسکین او یتیم او بندي ته خواړه ورکوي او هغو ته وایي چې موږ تاسې ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکوو. موږ له تاسې څخه نه څه بدله غواړو نه مننه. له موږ سره خو له خپل پروردګار څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډیره اوږده ورځ به وي. نو الله تعالی به دوی د هغې ورځې له شر څخه وژغوري او دوی ته به تر تازګي او خوشحالي ورکړي او د هغو د صبر په بدل کې به هغو ته جنت او ریښمین کالي ورکړي. هلته به هغوی پر لوړو مسندونو باندې تکیه وهلي ناست وي. نه به یې د لمر ګرمي په تکلیف کړي او نه سخت ساړه. د جنت څانګې به پرې راټیټې شوې سیوري کوونکي وي او د هغه میوې به هر وخت د هغوی په اختیار کې وي چې څنګه غواړي ویش کوي. د هغو مخې ته به د سپینو زرو لوښي او د ښیښو ګیلاسونه ګرځول کیږي.